د خبریال نیوز درنو لیدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې ساعت خبري ټولګي ته. جنرال مکینزي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته مو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کینټ مکینزي وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي امریکایي ځواکونه له بهره په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی. جنرال مکینزي د سې شنبې په ورځ د مارچ پر 15مه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل امریکا له لرې څخه په افغانستان کې د تورریستانو د فعالیتونو په اړه معلومات ټولوي خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت او القاعده پر ضد کومه حمله نه ده کړې. پنجشیر په پنجشیر کې د زمرد کان د نړېدو له کبله مرګ ژوبله پیښه شوې. د پنجشیر په خنج ولسوالۍ کې د زمرد د یو کان د پریوتو له کبله لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي داد محمد ویلي چې زیان لیدونکي کسان د خنج او پریان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. معلومه نه ده چې کان په قانوني ډول او که په ناقانونه توګه کیندل کېده. کاپیسا ته په راتلونکي کال کې د 1.5 میلیارډ افغانیو عشر هدف ورکړل شوی. په کاپیسا کې د طالبانو د اسلامي امارت د والي ویاند وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې ورته د عشر ټولولو لپاره 1.5 میلیارډ افغانۍ هدف ټاکل شوی دی. ویاند کریم الله وسیق ویلي د طالبان د اوسنۍ واکمنۍ په 8 میاشتنۍ دوره کې هم تر 8 میلیونه افغانۍ پورې عشر ټول کړی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلوچستان په بلوچستان کې چاودنې 15 پاکستاني عسکر وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د پاکستان بلوچستان ایالت په سبي سیمې کې د یوې بمي چاودنې له کبله د اف سي 15 سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د سې شنبې په ورځ رامنځته شوې ده چې د 4 ټپیانو حالت نازک او چې د درملنې په موخه په الوتکه کې کویټې ته استول شوي دي. بلوڅ بیلتون پالو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې لسګونه پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. نړیوال بانک ډیری افغانان نشي کولای چې خپل لومړنۍ خوراکي اړتیاوې پوره کړي. نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې د طالبان له واکمنېدو سره هممهاله د هغو کسانو شمیر 2 برابره زیات شوی چې د خوراکي توکو او نورو اړین شیانو نه ورسیږي. دغه بانک یو نوې سروې کړې چې پکې ویل شوي چې اکثره افغاني کورنۍ نشي کولای خپل لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي اړتیاوې پوره کړي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال د مې په میاشت کې دغه شمیره شاوخوا 15 سلنه وه. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا او نورو خبرو خوشاله شبې د الله پامان.